په دنیا کې له هیڅ شي مه ډارېږئ، له باغي، له مجرم، له زورواکي، له فاسق، له ظالم، له سرکشه میرمنې، له د اولاد له بېلارې کېدو، له مکاره خپلوانو او بالاخره په دنیا کې له هیڅ ستونزې مه ډارېږئ مګر له یوه شي وډارېږئ، له خپلو ګناهونو. بیا یې وایم، له هیڅ شي مه ډارېږئ مګر له خپلو ګناهونو، ځکه هر شی چې تاسې ترې ډار لرئ د الله تعالی په واک کې دي. هر څه الله تعالی چاپیره کړي دي. د الله تعالی له اجازې پرته هیڅ انسان، هیڅ شی او هیڅ مخلوق حرکت نشي کولی مګر دا چې د الله تعالی په خوښه وي. ځکه همدغه ګناهونه دي چې په تاسې باندې ستونزې او کړاوونه نازلوي. د خپلو ګناهونو له لاسه پر موږ تاسې باندې ستونزې، تکلیفونه او جنجالونه راځي. ځکه الله تعالی وایي چې وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هیڅ داسې مصیبت نه دی مګر هغه چې تاسې په خپل لاس باندې په ځان باندې راوستی وي. له هیڅ شي مه ډارېږئ مګر له خپلو ګناهونو. که تاسې ګناهونه ونه کړئ، الله تعالی به په تاسې باندې خپل رحم وکړي. کله چې الله تعالی په خپل رحم په تاسې باندې وکړي، هر څه په دغه په واک کې دي او هغه به هیڅ شی په تاسې باندې ناوړه یا سخت نازل نه کړي مګر همیشه به په تاسې باندې رحم کوي او هر څه مشکلات به مو حل وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.